السلام علیکم دی ویډیو کې موږ وایو لس انګلیسي جملې کومې چې بګنر والو لپاره استعمالیږي ایزي او لنډې جملې کله چې هم یو سیز ډیر مهمي ضروری نو ته ویلی شي very important ډیر مهم یا ډیر ضروری چې مهم نو حتما هغه ضروری راځي very important کله چې یو سیز ارزښتناکي قیمتي یا ویلیو لري ارزښت لري ته ویلی شي it's valuable دا ارزښتناکه دی it's valuable دا ارزښتناکه دی take care of it په دې پام کوه یو سیز چاته ورکړي یا ورته په دې سیز به ته پام کې take care of it په دې پام کوه احتیاط ورسره کوه It's matter of time دا د وخت خبره ده It's matter of time دا د وخت خبره ده موږ زیاتره ویو دا خبره به یو وخت پورې خلکو ته یادې نور دې هیریږي یعنی It's matter of time دا د وخت خبره ده It's for me دا زما لپاره دی It's for me دا زما لپاره دی Something special یو څه خاص Something special یو څه خاص Without you ستانه بغیر Without you ستانه بغیر I appreciate it زه دې قدر کوم کله چې ته د یو څیز ستاینه کې قدر یې کې I appreciate it یو کار ښه کار څوک وکړي ته ورته I appreciate it زه دې قدر کوم چې تا ښه کار وکړو یا ستاینه کوم تا اپریشیټ کوم I'm grateful زه منندوی یم I'm grateful زه منندوی یم کله چې ته چاته مننه کې grateful یې د هغې نه ته ورته I'm grateful last one wait a minute لږ صبر وکړه موږ ویو که نه لږ صبر وکړه یا یو دقیقه صبر وکړه موږ ویلی شو wait a minute لږ صبر وکړه یو دقیقه صبر وکړه wait a minute wait a second دا راځي